السلام علیکم ګرانو مینوالو نیکې هیلې او احترامات. یو د مسافرۍ سخت شي او بل پې کله ناکله د کلي وطن نه د نږدې خپلوانو یا د یارانو دوستانو د مر خبر پکې هم وورو، نو بیا دغه ګړۍ په موږ باندې نوره هم سختې وي. نن هم زه د یو داسې د غم خبر سره مخ شوی یم. د ما د ژوند یو کلک او تکړه انډیوال، د ما همراز چې نوم یې امداد و، هغه په پېښور کې یو ترافیکي حادثه کې ژوند د لاسه ورکړو. انا لله و انا الیه راجعون. په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې مرګ حق دی، مرګ به هر چا ته راځي. او قرآن هم دغه وایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر زنده سر او دی روح هغه به د مرګ څخه کوي. خو کله چې انسان یو خپل طبیعي عمر ته رسیدلی وي او په خپل کټ پوزي باندې هغه مړ شي، نو د هغې هغه د غم شدت هغه دومره نه وي. خو چې کله یو انسان په ځوانۍ کې په ناڅاپي او ناګهاني په حادثاتي مرګ کې مړ شي، نو د هغې شدت بیا ډېر زیات وي. خو بهرحال د ده په قسمت کې به همدغه عمر به و. الله تعالی دې د هغه مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې د هغه قبر د جنت د باغچو نه باغچو ګرځوي، او الله تعالی دې د هغه ټبر بچو ته او غمځپلې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي، او الله تعالی دې د هغه ټول انډیوالانو ته سره زما هم د زړه صبر راکړي. د هغه په اړه مې څه شعرونه ولیکل، غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم. رب دې وبخه امداده، ټول یاران نن په قسم شول، ستا په مرګ باندې په غم شول. ستا د مرګ خبر چې واورېد، ټول حیران او په ورهم شول. زمونږ زړونه نن دردېږي، والله تا پسې جړېږي. ډېر خفه یو او زهیر یو، رب دې وبخه امداده، ټول ملګري نن په ویر یو. ته د ټولو خپو خیار وې، خو د شیخ ته جوړیدار وې. ته به هر قسمه خدمت ته ښه چمتو به وې تیار وې. ته زما خپوخ مرید وې، زما مینه کې شدید وې. ستا په مرګ مونږ دلګیر یو، رب دې وبخه امداده، ټول ملګري نن په ویر یو. ته مرګ بوتللې بې وخته، دا ګړۍ ده په موږ سخته. شي دې قبر ډک له نوره، رب دې وګرځو خوشبخته. ربه ته پرې مهربان شي، ته رحیم په دې مهمان شي. موږ ټول تا ته سوالګر یو، رب دې وبخه امداده، ټول ملګري نن په ویر یو.